الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا عبده أن ورسوله. محمدا عبده ورسوله. زه امام علی شاه منظر د خپل ایمان تجدید کوم د خپل ایمان تجدید کوم او په صدق دل سره د خپل هغه غلطیانو چې ما د شاعرانه جذبات کې اظهار کړی دی هغې باندې نادم یم د خپل پروردګار نه د هغې توبه وباسم او د هغه نه د هغې د معافۍ او د مغفرت طلبګار یم او ټول اهل اسلام نه چاته د چا چې زما د دې کلام نه دلازاري شوي ده زه د هغوی نه د زړه د کومې نه معافي غواړم او زه د دې ټولو ګواهانو په وړاندې دا عهد کوم چې آینده به زه داسې هیڅ قسمه شاعري نه کوم چې په هغې کې د اسلام د شاعر اسلام او د مسلمانانو دلازاري وي بلکې زه به خپل استعداد د اسلام د مسلمانانو د عظمت او د اهمیت اوچتولو دپاره استعمالوم او دا وعده کوم چې زه به عنقریب انشاءالله العزیز تبلیغي جماعت سره 4 میاشتو ته وځم او خپل ژوند به د الله د احکاماتو او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق د تیرولو کوشش کوم آینده به زمانہ هیڅ قسمه داسې کلام نوزي چې هغې سره د مسلمانانو دل ازاري وشي الله دې ټول مونږ ته په دین باندې تللو توفیق نصیب کړي او زموږ د ایمان حفاظت تی وکړي زه بیا د ټولو مسلمانانو نه معافي غواړم او دا التجا کوم چې ما د خپل رور وګڼي والسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمارونو مسلمانانو، زه مفتی مختار الله د دارالعلوم حقانی سره و تعلق لرم. زمونږ یو 2-3 مرګري جناب ګلسید صاحب او جناب شمشاد علي صاحب ما ته راغلل او زمونږ د یو محترم ورور مولانا حافظ شوکت علي صاحب چې د دارالعلوم حقانی استاذ دی او بهترین مدرس دی او تبلیغی جماعت سره تعلق لري داغه په واسطه باندې راغلل او ما سره دا دغه کو چې زمونږ یو ورور جناب امام علی شاه منظر صاحب هغه داسې شاعرانه کلام کړی چې په هغې باندې د مسلمانانو دل ازاري شوي ده په هغې باندې هغه ډېر انتهایی نادمه دی او خپل ایمان تجدید کول غواړي. نو دوی بیا لاړل او ما سره تقریبا اوس داسې د پاسه 8 بجې دي د ماسخوتن په دې کې امام علی شاه صاحب او دا نور ټول مرګري ګلسید صاحب، شاهجهان صاحب، شمشاد صاحب او نور مرګري دلته کې هغوی راغلل او امام علی شاه صاحب منظر خپل د ایمان تجدید مو کو، کلمه شهادت مو ویله، زبانی طور باندې د خپل ندامت اظهار کو، ټولو اهل اسلام نه معافي وغوښته او تحریری طور باندې هم د خپل معافی اظهار وکړلو، د خپل د ایمان د تجدید اظهار وکړو. زه د خپل مسلمانانو ورونو نه دا خواست کوم چې دته هغه رنګ مینه ورکړي کومه چې
د دې کلام د وینا نه وړاندې د سره مینه وه